د افغانستان او په تیره بیا طالبانو لپاره بد خبر. ناټو د افغانستان په هکله د خطر ډکه پریکړه اعلان کړه. امریکا څنګه ولې په افغانستان بمونه غورځوي؟ که د ویډیو تر پایه پاتې شئ نو په دې اړه به خبر شئ. ناټو وایي که افغانستان د ترهګرو پر مرکز بدل شي نو له بهره به د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي چې دوی په دې هیله دي چې په افغانستان کې د ترهګرو مرکزونه رامنځته نشي او دغه هیواد سیمې او نړۍ ته په ګواښ بدل نشي. د په وینا که داسې کوم څه کیږي نو دوی به له افغانستانه بهر په دغه هیواد کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي او خپل بریدونه به تنظیم کړي. سټولټنبرګ داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې ټاکل شوې نن د ناټو د دفاع وزیرانو 2 ورځنۍ غونډه ترسره شي. په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند مهم مسایل د ناټو د غړو هیوادونو د وزیرانو تر بحث لاندې وي. د یادونې ده چې نن د ووډ ویلسن څیړنیز مرکز په یو آنلاین کنفرانس کې پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانستان د مسایلو څارونکو ویلي دي چې طالبان دمګړۍ په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي او د دغه هیواد واک دوی سره دی. نو امریکا او ملګرو ته یې پکار ده چې په مذاکراتو او تعاملاتو کې ځنډ ونه کړي. د دوی په خبره د دې جدي اړتیا ده چې نړۍ له نوي حکومت سره مذاکرات او تعاملات پیل کړي او په دې توګه په افغانستان کې له یو احتمالي ناورین مخنیوی وکړي. ډیپلوماټان ټینګار کوي چې د افغانستان له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره باید همکاري وشي ترڅو په دغه هیواد کې د ثبات او امنیت پر راوستلو کې مثبت ګامونه اوچت شي. ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه. که غواړئ زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنکړئ نو یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ. همدارنګه زموږ پخوانیو ویډیوګانو ته هم یو سر ووهئ. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای